دیوی نیازۍ د خوست امنیه قومندانۍ قومندان ته څه خبرداری ورکړی دی او د ځاځۍ په ملاتړ یې بیا څه ویلي دي. سلامونه درنو لیدونکو، دا مهم خبر په دې ویډیو کې وګورئ. د ښځو له منځه پارلمان ته پخوانی نوماند چې خورا زیات وخت پر خپل رسمي فیسبوک ادرس باندې فعال لیدل کیږي او وخت نا وخته د هیواد روان حالت پر خپل رسمي فیسبوک ادرس باندې خپروي او یا یې هم څاري. تازه په خپل یو پوسټ کې تېره ورځ د خوست امنیه قومندانۍ قومندان باندې له دې امله نیوکه کړې وه چې نوموړي د یاد ولایت د جنایي امریت د اداري چارو امره ځاځۍ په جبري توګه له دندې لرې کړې ده چې د خوست د امنیه قومندانۍ دا پرېکړه له خورا غبرګون او نیوکو سره مخ شوه. د خوست د جنایي امریت د اداري چارو امره ټاکل شوې وه چې وروسته د نوموړي له ټاکل کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو وګړو د هغې پر ټاکل کېدو باندې نیوکې وکړې او ملنډې ووهلې. دیوی نیازۍ په خپل رسمي فیسبوک ادرس باندې لیکلي دي چې ځاځۍ سره ظلم شوی دی. د خوست امنیه قومندان په جبري توګه له دندې شړلې. کله چې نه غواړي میرمنې په نظامي برخه کې دنده وکړي نو لومړی په نظامي برخه کې ښځې مه روزئ. همدارنګه که په دنده یې خوشحاله نه یاست نو قناعت ورکړئ، په نرمه او په عزت سره یې رخصت کړئ. نوموړي د خوست پر امنیه قومندان باندې نیوکه وکړه او زیاته یې کړه د خوست امنیه قومندان ته باید وویل شي چې د یو امنیه قومندان په توګه بې ځایه د جبر او د توند چلن حق نه لري. د یادونې وړ ده چې د خوست امنیه قومندانۍ څه موده وړاندې ویلي وو چې ځاځۍ د ترکیې له یو نظامي مرکز څخه فارغه شوې ده. ځاځۍ هم BBC سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا تایید کړې ده چې هغه د یاد ولایت امنیه قومندان له لوري په جبري ډول له دندې ګوښه شوې ده. مننه درنو لیدونکو چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.